د بونیر د بای کلي یو شمېر ځوانانو په ډېر ښکلي ابتکار سره د دې کلي د ټولو هټیو لیکدړې یا بورډونه په پښتو ژبه لیکلي او اړولي دي. په پښتونخوا کې معمولا د بزنسونو او هټیو بورډونه په اردو او انګلیش کې لیکل کېږي، خو دا ډېر یو نوی ابتکار دی چې د یو کلي خلک راپاڅېږي او د خپلې ژبې د خدمت او د خپل هویت د اثبات دپاره خپل د هټیو او د بزنسونو لیکدړې پښتو ژبه باندې لیکي. موږ د وقاص افغان سره چې دا کار پر مخ بوځي مرکه کړې ده. دا تاسو مو ته کړی چې څه وجه وه چې دوی دا کار شروع کړی دی، تر اوسه یې څومره بورډونه په پښتو لیکلي دي، نور مخکې څه پروګرام لري او لرو بر پښتون قام ته د دوی پیغام څه دی. AP پروډکشن والا ډېره مننه کوم. پښتون وطن چې دی هغې ته د خپلې مور په نظر ګورو، نو دا کار هم صرف او صرف د خپل مورنۍ ژبې په خاطر او د خپل پښتون قام په خاطر او د خپل پښتون وطن په خاطر مو دا کار شروع کړی دی او د مورنۍ ژبې په خدمت باندې موږ نه ستړي کېږو. د دې ژبې سره زموږ پرمختګ تړلی دی، نو انشاءالله دا کار به جاري ساتو. او وړاندې پروګرام خو زموږ دا دی چې موږ خپل چې څومره را سره په نږدې په ګاونډ کې کلي دی هلته کې لاړ شو او دا پروګرام هلته کې ووسو چې زموږ بونیر مکمل شي. انشاءالله موږ مخ په وړاندې باندې نور په ټوله پښتونخوا کې دا خورو او زموږ پروګرام چې دی ټوله پښتونخوا دی. نو تقریبا زموږ په کلي کې چې څومره دوکانونه نو هغې ټول لوحې مونږ پښتو ته اړولې دي که نه، 10 یا سره پاسه 10 ساین بورډ هغه مونږ پښتو ته اړولې دي. نو د عوامو ریاکشن ډېر ښه او مونږ چې چاله هم ترې کوم دکاندار سره هم میلاو شوي نو هغه لږه ښه په روڼ تندي غار ته سینه باندې مونږ ته هرکلی ویلی دی. دا ډېر راکړی چې بالکل دا خو کول غواړي زمونږ مورنۍ ژبه ده. پړاو یې کوئ مونږ ته شاه فرنیچر او فوم مرکز زموږ نوم د معیاري او ښایسته سامانونو علامت دی. ماشاءالله ماشاءالله. بس خپل قدم اوچت په پار دکان باندې لیکل وکړل ابي د ډېر ښکلي په ژوند نظر ډېره مې څوک پر دې ژبې پرمختګ نه دی کړی، د هغې پر موږ پرمختګ نه شو کولی. نو باید چې موږ راپاسو یو موټی شو او د خپلې ژبې دپاره هلې ځلې شروع کړو او دا ژبه چې دا د پرمختګ په لاره باندې روانه